مالیې وزارت ته پخواني اجرایي ریاست بودیجه نورو ادارو ته لیږدول کیږي. د مالیې وزارت وایي د اجرایي ریاست لغوه کېدو په اړه د ولسمشر غني تر فرمان وروسته دغه ریاست بودیجه قطع شوې او په نورو اداراتو به وویشل شي. د مالیې وزارت ویاند وایي د ولسمشر د فرمان له مخې د مالیې وزارت چارو اداري او اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو په ګډه یو کمیسیون ټاکلی څو د پخواني اجرایي ریاست بودیجه په هغو ادارو تقسیم کړي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کیږي. مسجدي په دې اړه افغانیت وویل د ولسمشر د فرمان له مخې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د اجرایي ریاست کارکوونکي به نورو ادارو کې جذب کړي. ښاغلی مسجدي زیاته کړه چې د 1999 مالي کال بودیجې په تشکیل کې د پخواني اجرایي ریاست 815 کارکوونکي لرل چې 300 میلیونه افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې وه چې د ولسمشر غني د فرمان له مخې د کب له شلمې وروسته دغه ریاست کارکوونکي د معاش او امتیاز مستحق نه دي. ولسمشر غني د کب په شلمه د یو فرمان له مخې د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست او ټول تشکیلات لغوه کړل، خو عبدالله چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې رد کړې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اجرایي ریاست او لګښتونو په اړه د ولسمشر غني ټول فرمانونه او صادر شوي حکمونه بې اعتباره وبلل. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښ شوی حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. بیا او بلې ویډیو د الله په امان.